असलामुअलैकुम ग्रानो कतुनको دا و بور نمبر 190 وا یعنی لسکم 200 ټول بورونه پوره شو زمونږ په لاس او ستاسو په تعاون ستاسو په مرسته رب کریم دی په خپل دربار کې قبول او منظور کی په دې کې چې چا څه قسم ته ډونیشن کړو چا دو منډه والے وی چا څه جانی مالی مرسته کړو یا چا دې کې د ویډیو شیرینګ په شکل کې مرسته کړې وه ځکه چې بعض اوقات خپله څوک وس نه لري خو چې ویډیو شیر کړي نو داسې کس ته ورسي چې هغه وس لري او هغه بور وکي یا داسې ضرورت د یو حاجتمند پوره کړي پروردګار دې هغه ټولو کسانو له د دې بدلې ورکړي چا چې په دې کې څه قسم ته کومک کړی څه قسم ته مرسته کړې الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې هیڅوک د چا محتاج نه کړي کتونکو په دې علاقه کې تقریبا 15,000 روپۍ په یو بور باندې خرچه راځي که څوک هم د چا د ایصال ثواب د پاره یا د خپل ځان د ثواب د پاره د ثواب په نیت بور کول غواړي مونږ سره رابطه وکړئ مونږ چې بور شروع کوو هم به تاسو ته ویډیو درلیږو او چې ویډیو مکمل شي بور مکمل شي نو ویډیو به د هغې هم درلیږو کتونکو 15,000 ټول ټال خرچه دا زمونږ په علاقه کې اوبه بره دي نو دلته چې کم چاپیرچل کې بورونه دي نو هغه باندې خرچه کمه راځي دوه بورونه اوس هم مونږ سره پینډینګ پراته دي او په دواړو تقریبا 15,000 روپۍ خرچه راځي یو پکې د یتیمانانو ځای دی او دغسې یو د یو ډیر مزدورکاره بېوسه ځای دی په دې دواړو بورونو هم 15,000 روپۍ خرچه راځي او که د چا وس وي نو مونږ سره په 03013494585 باندې تماس ونیسئ په واتس اپ باندې هم رابطه کولی شئ په ایمو هم رابطه کولی شئ کتونکو دا الله د رضا کار دی خو دا ټول ستاسو په مرستو ستاسو په کومکونو روان دی زمونږ پکې منځ کې هیڅ هم نی صرف ویډیو کولی یا د چا ضرورت تاسو ته در رسولی پاک مولا تاسو په مرستو باندې دا ټول کار چلی الله دې خوشحاله آباد او بریالي هغه ټول خلک لري څوک چې د نورو خلکو په کار راځي ځکه چې ځان دپاره او خپلو بچو دپاره خو مارغان او حشرات هم پوهیږي خو انسان هغه وي چې د نورو په کار راشي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ زمونږ همکار اوسئ ګل ګلزار اوسئ د لوی الله په امان